سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بلوچستان ساحې ښارګوټي ګوادر کې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا د بلوچ راجموچي په نامه د جلسې تیاری روانې دي، خو د ځایي خلکو په وینا دغلته حالات ډېر کړکېچن دي. د دغه ښار نه د اتوار یکشنبې په ورځ راغلي معلوماتو تر مخ د جلسې د تالار سره نږدې ډزې هم شوي دي او په ډزو کې ژوبل شوي کسان نږدې DGA روغتون ته رسول شوي دي. تر اوسه په سرکاري کچه په دې اړه څه نه دي ویلی شوي. بل خواته د خیبر پښتونخوا د مختلفو برخو کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د مخنیوي، د تودوخې راکمولو او انساني ژوند ته د خطرو کمولو لپاره د ونو بوټو کرل پیل کړي دي. د نورو برخو په شان په بونیر کې هم ځوانانو دغه کار په خپل سر شروع کړی دی او ویلي دي چې په سیمه کې د ګرمۍ د مخنیوي لپاره دا بوټي کري. بل خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان ایالتي مشر نوربادشاه لیکلي دي: ستا بیرغ دې د اسمان په لور رپېږي، ستا امو او ستا هلمند دې مست بهیږي. د درې رنګه ملي بیرغ ورځ دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د افغانستان د ملي بیرغ ورځې په مناسبت لیکلي دي: ګرانو وطنوالو، د ملي بیرغ ورځ مو مبارک شه. بلې خواته په امریکا کالیفورنیا کې ځنګله اور اخیستی دی او تر 9 میلیون جرو په زیات ځمکه یې سوځولې ده او دا ځنګلي اور د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه اور لګېدنه ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.